د بیروزګارۍ او د کار د نه پیدا کېدو ستونزه هغه وخت ډیره دردونکې شي چې د لوړو زده کړو لرونکي ځوانان د څو میاشتو هڅو وروسته د دندې په پیدا کېدو کې پاتې راځي. تر ډیره دغه ستونزه د ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي او داسې کارونو ته مخه کوي چې همدته او همې ټولنې ته لوی ستونزې راولاړولی شي. له پوهنتونونو فارغ ځوانان د دندې د پیدا کېدلو پر مهال د نورو ستونزو سربیره دا یو لوی ستونزه ګڼي چې د ادارو رئیسان ترې د کاري تجربې غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې نو ورسره د پوهنتون لخوا د زده کړو پر مهال د دندې په پیدا کېدو کې مرسته کیږي او نه په اسانۍ سره ادارې دې ته زړه ښه کوي چې یو داسې چاته دنده ورکړي چې نیمایي ورځې په پوهنتون کې تېرېږي. تر اوسه پر ډېر ځوانان داسې فارغه شوي دي چې زه ګورم په خپله زه درته ځان هم وښایم چې دغه یو 1994 کې زه فارغه یم، بیا هم لا دومره اوسه پورې وظیفه داسې نه لرم. بیا هم داسې ځوانان نور زما په شان ډېر دي هم سیمپیان دي چې هغه هم دلته اوسېږي او په دې ځایونو کې فارغه دي خو بې وظیفې دي. زم دا غوښتنه هم شته د حکومت څخه ده چې دغه کوم ځوانان چې دا فارغه دي او دوی وظیفې نه لري، کیدای شي چې دوی دغه وظیفې ونه کړي، دغه کوم استعداد چې ورسره د لاسه ځي پاتې کېږي. ډېر کم چانس ورکول کېږي او په دې نوم باندې چې تاسې کاري تجربه نه لرئ. زه فکر کوم چې کاري تجربه به سړی په کور کې نه زده کوي. کاري تجربه د همدغه ځای نه پیلېږي چې چانس ورکړل شي، وخت ورکړل شي ځوانانو ته او یعنې دومره موسسې او د جذب هغه ځایونه موږ لرو چې ځوانان جذب کړي. خو له بده بخته چې د کاکا زوی، د ماما زوی، واسطې، پیسې دغه ډېر مهم رول لري. صحیح ده، منفي تاثیر ډېر زیات لري ځکه په زرګونو ځوانان بیکاره دي. بېسواده څه کوي چې هغه چا چې تعلیم کړی د ماسترۍ نه فارغ دي، حتی د لیسانس خو په درجنونو دي، هغه ټول بیکاره ډېر زیات منفي تاثیر لري. یو شمېر نور بیا وایي د لیسانس په کچه د ځوانانو بېروزګاري به د ټولنې په نورو ځوانانو هم ناوړه اغېز ولري. دوی وایي افغان دولت باید د یو منظمې پالیسۍ له مخې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره باید دولتي او شخصي ادارو کې ځوانو کدرونو ته د کار کولو موقع ورکړل شي. یوه لویه ستونزه دا ده چې دلته خلک زده کړې وکړي، تر ماسترۍ لاړ شي، خو بیا په ادارو کې دوی ته کار نه پیدا کېږي. دا یو ډېره لویه ننګونه ده. که حکومت د دغې دپاره یوه منظمه پالیسي او برنامه جوړه کړي چې هغه خلک چې لوړې زده کړې لري هغوی ته باید لومړیتوب ورکړي، په داسې حال کې چې په ځینو ساحو کې لیسانس او ان 12 پاس په وظیفو ګمارل شوي دي، خو لیسانس ماستر ته پکې موقع نه ورکول کېږي. نو زما د لوړپوړو حکومتي مقاماتو نه دا غوښتنه ده چې د دې دپاره یوه منظمه برنامه جوړه کړي چې دغه خلکو ته هم د کار زمینه برابره کړي. د پوهنتون استاد عبدالبصیر سباون بیا د ځوانانو د بیروزګارۍ لامل ناامني بولي. نوموړی وایي زیاتره پانګوال د ناامنۍ له امله پانګونې ته زړه نه ښه کوي چې له امله یې ډېری ځوانان بیروزګاره پاتې کېږي. د نوموړي په وینا دولت باید د نورو برخو سربیره ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه هم برابره کړي. خلک ټول کوشش کوي چې یوازې پوهنتونونو ته مخه کړي، ولې موږ په نورو برخو کې د ځوانانو ته ډېره اړتیا لرو او ولې متاسفانه چې نه دولت ورته پام کوي چې موږ ځوانان نور په حرفوي برخو کې مصروف کړو او هغوی لپاره مسلکي انسټیټیوټ او پوهنتونونه او پوهنځي رامنځته کړو، نو دا به ډېر زیات مؤثر تمام شي. هر کال په هیواد کې له پوهنتونونو ګڼ شمېر ځوانان فارغېږي چې په دوی کې ډېرو کمو ته د کار کولو موقع برابرېږي چې زیاتره د کار د نشتون له امله بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو تګ ته اړ کېږي.